افغانستان کې د ماسخوتن په 9 بجې دي. نن د خالي یکشنبې ورځ د سپتمبر د میاشتې 15 او د وږي 40 نیټه ده. دا دی زه محمد اکبر او زما ملګري د نړۍ دا وخت په پروګرام پیل کوو. نړۍ دا وخت د مهمو خبرو لنډیز ته غوږ شئ. په کویت کې د فرانس په سفارتي احاطو د پروني یرغل په جواب کې فرانس خپل عکس العمل اعلان کړی دی. په خلیج کې د بین المللي پوځي موجودیت مخالفو عربو هېوادونو په عمان کې یوه غونډه شروع کړې ده. د دې مقصد د افغان لپاره یو طرف ته ګټور دی. منطقه کې د نښتو ایشیایانو لپاره د هند لومړی امدادي مالوړونکي بیړۍ روانېدل څنګه شوي دي. د نړۍ دا وخت په ننني پروګرام کې د خلیج او شوروي اتحاد په هکله ترلاسه شوي رپورټونه او کتنې اورېدلی شي او د خپرونې په وروستنۍ برخه کې د خویندو او ورځني پروګرام مېرمن ته غوږ شي. خو اوس پوره خبرونه ویان جعفر علي خان. فرانس وایي چې دا سعودي عرب ته 40,000 میداني عسکر لیږي چې په خلیج کې د دې په ګڼ ملي قواو کې خپله برخه لاس کول زیات کړي. دا اقدام د هغې ډېرو اقداماتو څخه یو دی چې په کویت کې د فرانس د سفیر په کور د عراقي عسکرو د ډلې پر نوم د یرغل په جواب کې کېږي. جمهور رئیس متران وویل چې دا د 40 هلیکاپټرو او 10 نورو الوتکو لېږلو نیت هم کوي. دوی وایي چې په پیرس کې عراقي فوځي اتاشیان به شړل کېږي او ټول عراقي سفارتکار به د پیرس نه بهر نه ځي. دوی وایي چې فرانس به د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته وایي چې د عراق خلاف په اوچه او سمندر کې موجوده بندیز هوایي چلند ته وغځوي. د امریکې خارجه وزیر ښاغلی جیمز بیکن په منځني ختیځ کې او یورپ کې د هېوادونو د 10 ورځو د دورې په پای کې په لویدیځ جرمني کې دی. ښاغلی بیکن د ایټالیا نه بون ته رسېدلی دی. د هغې عربو هېوادونو نمایندګانو چې په خلیج کې د بینالمللي فوز د موجودیت خلاف دي په اردن کې یو 3 ورځنی کانفرنس شروع کړی دی چې د هغې مقصد د بحران د عربو د ډلې یو حل لټول دی. د 9 عربو هېوادونو نمایندګانو کې د سیاسي پارټو او د کارګرو د اتحادیو نمایندګان او ورسره د فلسطین د ازادۍ تنظیم د 2 افرادي ډلو مشران هم دي. دا لومړی ځل دی چې دوی د پاچا حسین د ډډې 20 کاله مخکې د فلسطین د ازادۍ تنظیم په سور د شړلو راهیسې په اردن کې دي. دا مدا چې پاچا حسین به په خپله د کانفرنس پرانسته کوي، خو په عمان کې د بي بي سي او خبریال وایي چې تر دې وخته هغه په کانفرنس کې ګډون ونه کړی شو. د سعودي عرب خلیج هېوادونو مصر او شام نمایندګان په دې کې ګډون نه کوي. په ډیلي کې مامورین وایي چې د هند مامورونکي بیړۍ چې په عراق او کویت کې د نښتو هندیانو لپاره خوراک وړي سبا به خلیج ته روانېږي. یعنې د هغې نه یوه ورځ وروسته چې د روانېدو یې نیت شوي وو. د کوچین په جنوبي بندر کې د 9 نه زیات رسیدونه بارېږي. دا به د امدادي مال لومړی پیروي چې په خلیج کې د سمندري بندیز باوجود چلند ته پرېښودل کېږي. هند پرون د ملګرو ملتونو نه د امدادي سفر اجازه واخیسته. د دې سرپرستي به د هند د سور شریک مامورین هیله ده چې وکړي. ایران وایي چې د خارجه وزارت یو رتبه‌اسټه ښاغلی منوچهر موټاکي به سبانه بغداد ته ځي. دا په کال 1979 کې د ایران اسلامي انقلاب راهیسې د یو ایراني مامور د عراق لومړی دوره دی. په تهران کې خارجه وزارت وایي چې دې خبرو کې به زور د ایران عراق د جنګ وروکو بېطرفو بندیوانو ورکېږي. تهران ټایمز وایي چې دا خبره اترې د ایران د خارجه وزیر ښاغلي علي اکبر ولایتي د بغداد د یوې دورې لپاره لار سمولی شي. دې دواړو هېوادونو د دې هفتې په سر کې سفارتي تعلقات بحال کړل. یو امریکایي تاجر ښاغلی ډیوډ ربان څوک چې د امریکایي سفارتخانې د قبضه کېدو لږ مخکې په کال 1979 کې په ایران کې بندي شوي وو، امریکې ته بېرته ستون شوي دی. دې 2 هفتې مخکې آزاد کړی شوي وو. دې د سکې د غلط کاروبار کولو او د امریکایي ایجنټ کېدو په حیث تورن شوي وو، خو سزا پرې جاري نه وه ختلې. ښاغلی ربان په یو وخت کې د امریکې د پخواني جمهور رئیس ښاغلي جیمي کارټر د پیلوټ په حیث کار کاوه. چا چې د ته له جیمي پولس واستنېدو د اټلانټا په هوایي اډه هرکلي ووایي. ښاغلي کارټر چا چې ډېر کلونه د آزادولو دپاره مبارزه وکړه چې ښاغلي ربان چرې هم
جاسوس نه و. په کراچۍ او لاهور کې د حصو بازارونه د هغې خلاف په احتجاج کې تر نامعلومه مودې بند شوي دي چې تاجران وایي چې هغه د یو تختولی شوي تاجر په لټولو کې د سند د واکونو فاتح راتلل دي. دا سړی ښاغلی بشیر جان محمد دی، څوک چې مخکې د کراچۍ د حصو د بازار صدر و. 11 ورځې مخکې تختولی شوي په کراچۍ کې د بي بي سي خبریال وایي چې تاجر پېشه خلک په تېره میاشت کې د 19 مشهورو تاجرانو تختولو سره په ځان شوي دي. 8 تر اوسه لا یې ساتلي شوي دي. د ټول نه وروستي ریحان پشتیواره دی، څوک چې د مشهور صنعتکار زوی دی چې پرون تختولی شوي دی. په جنوبي افریقا کې پولیس د تورپوستو په قانون کې د فساد بندولو لپاره د نوو امنیتي اقداماتو اعلان کړی دی. د جهانسبرګ سافر په ښاریو کې په سړکونو د پولیس د ډلې په اچولو شوو ډبونو د مخکې نه څه وسلې نیولې شوي دي. په ګرځېدا قیودات به لګولی شي او په امنیتي لارو کې به ماشینګنې لګولی کېږي. په کډو د ورغلو کارګرو حسلونو باندې د ټول نه زیات تشدد راښکې شوی دی. د دې نه به ریزو ته تاویږي. د دې موضوع په اورېدو چې د فساد په مخنیوي کولو کې حکومت په اقداماتو کولو کې شپې کشولې دي، ښاغلي مانډیلا وایي چې دا یوازې د هغه نه وروستو چې دوه سپین پوستي پولیس ووژلای شول چې د اقدام کولو فیصله وکړه. محترم اوریدونکو، دا خبرونه چې تاسو اورېدل اوس هم د نړۍ د وخت پروګرام لومړنۍ موضوع. پرون چې عراقي پوځیانو په کویت کې د فرانسې په سفارت باندې کوم تړاک کړی و، نو د فرانسې صدر مدغا نوموړې چارې ته د عکس العمل په ډول د یو شمېر سختو تدابیرو د پلي کولو اعلان کړی. د اعلان سره سم به د نورو کارونو سره سره سعودي عربستان ته د 4,000 فرانسوي عسکرو یو غم هم استول کېږي. دا غون به په شوبلو او څرخي الوتکو سمبال وي. صدر مدغا وویل چې تا د جنګ له پیله وړاندې ډېر تدبیرونه داسې شته چې لا خپرېدلی شي، ولې عراق هېڅ داسې نښې نه دي څرګندې کړي چې ګنې د جنګ له پېښېدلو نه مخنیوی کول غواړي. له پاریس نه سټیون جیسل داسې ریپورټ راکړی. د خپل سفیر په کور د یرغل په لوري د فرانس عکس العمل په تلوار او د هغه نه زیات جامې وو چې ډېرې تمه کوله. که پاچا فهد سلا شو نو دا درېو د یوه ناتشکیل شوي د 4,000 سړو یو غونډ چې ګمان دی چې یوه لیوه به پکې د خارجي فوځیانو شامله وي سعودي عرب ته لېږلی کېږي. دې کې به 48 ټانکونه، همدومره شمېر کې هلیکاپټرې او د ټانکونو او الوتکو ضبط غوندې وي. 10 الوتکې چې مخبري حمله او دفاع به کولی شي هم لېږلی کېږي. فرانس د مخکې نه په خلیج کې په 2 نمبر لویه پوځي قوه لري. پیرس په ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته آوازي چې د اوچې او سمندر موجوده بندیزونه هوا ته هم ورغځوي او چې د هغې اقدام د نظر رسانۍ لپاره غږ وکړي چې د هغې هېوادونو او شرکتونو خلاف به کېږي چې هغوی بندیز مات کړي. د هغې عراقي سفارتکارو او فعالانو خلاف به اقدام کېږي چې فلحال په فرانس کې موجود دي. پوځي اتاشیان به شړلی شي او ورسره به یو درزن یا دومره شمېر کې د عراق د استخباري ایجنټان هم هغه دې سفارتکار وي یا نه، او شپږ هغه پوځي معاون چې په فرانس کې تربیه کېږي. د عراق سفارتکار به د پیرس نه بهر نوځي. جمهور رئیس متران په دې څه وویل چې د فرانس پالیسي هغه شان دا پاتې ده چې بحران دې باید د بندیزونو په زور هوار شي، او دوی چې په خلیج کې د غځېدو عمل بند شوی نه دی، ځکه د خاص اقداماتو کولو نیت دی زور په زور پاتې وي. دوی خو بیا هم د عراق د ډلې د هېڅ علامه نشته چې هغې سره به دا شونې شي چې د وسلوالې ټغرې مخه ونیولی شي. دوی د فرانس اقدامات خاص ته تجاوز یا زورګیري نه کړي. دوی چې په کویت ښار کې د فرانس اقدامات په دې کتو ازمي کړو چې اتحادیان څومره یو تر بله ټینګ ولاړ دي. دا و د سټیون جیسل رالېږلی رپورټ. ولې اخوا له ډاکټر عطا صمد په رالېږلي رپورټ کې وایي چې پرون عراقي پوځیان په کویت کې د یو بنګلادیشي سفارتي غړي په کور ورننوتل
او نوموړې ودانۍ ولټوله. دوی د کور د اوسېدونکو ته څه تاوان نه دی پېښ کړی او نه یې څوک ترې نیولي دي. عطاالصمد وایي چې که څه هم په دې لړ کې د رسمي تفسیرونو ډډه شوي او نور څه تفصیلات نه څرګند شوي، ولې داسې معلومه شوې چې کیدلی شي بنګلادیشي سفارتي غړي ډېر ژر بېرته ډاکې ته بوتلل شي. په دې منځ کې د بنګلادیش صدر ښاغلي ارشاد نن د ترکیې او سعودي عربستان له سفر وروسته بېرته بنګلادیش ته ستون شو. ده په سعودي عربستان کې د ټولواک فهد او د کویت د ړنګ شوي امیر سره هم کتلي دي. البته په دې هکله نور تفصیلات نه دي څرګند شوي. دا و له بنګلادیش نه د عطاالصمد رالیږلی رپورټ. ولې اوس راځئ وګورو چې د برټانیې ورځپاڼې څه لیکي. د ډېرې ټلګراف ورځپاڼه تر یو عنوان لاندې چې ایران په حقیقت کې وچیز ته ضرورت لري په یوه مقاله کښې د جمهور رئیس رفسنجاني او آیت الله خامنه‌ای تضادې بیانیې او د ایران پالیسي په خلیج کښې د امریکایي ځواکونو د موجودیت په اساس تحلیلوي. بعضې ایراني راډیکل سیاستپوهان وایي چې هغه څه چې موږ د عراق څخه غوښتل هغه مو ترلاسه کړل. اوس باید ایران په خلیج کښې د امریکا د پوځ د زیاتېدو مخالفت او سعودي عربستان ته د اسلامي نړۍ د مشرتابه چلنج ورکړي. د آیت الله خامنه‌ای وینا په عراق باندې د امریکا لخوا د اقتصادي بندیزونو مخالفت د ایران د مشرانو په منځ کښې وښودی. که څه هم د خامنه‌ای هدف د صدام حسین ملاتړ کول نه دي، خو په حقیقت کښې د واشنګټن د امنیتي چارو د نوي پلان تهدیدول دي. جمهور رئیس رفسنجاني به ودې ته چمتو نه وي چې د عراق پر ضد د لګېدلو بندیزونو په ماتولو یو وارې بیا د ایران کمزوري اقتصاد د تهدیدولو سره مخامخ کړي. د انټرنیشنل هلز ټرایبیون ورځپاڼې د ایران د پخواني شاه د زوی رضا پهلوي مقاله چاپ کړې ده. دی په راتلونکي وخت کې په خلیج کښې د یو لوی قدرتونو و اړیکو ته یو کتنه کړې ده. په راتلونکي وخت کښې دی داسې نظر ورکوي چې ایران به یې ډېر اغېزمن رول نسبت به اوس وخت ته ولري، ولې چې اوس نړۍ نه غواړي چې دا رول دې و ایران ته ورکړي، ځکه چې په ایران کښې د ده د وینا سره سم یو ډېر منفور رژیم واکمن دی. دی لیکي چې د ایران نړیوال چلند به د لویدیځې نړۍ د تیلو پر واردونکي اقتصاد باندې او د شوروي پر مسلمانانو باندې ډېر اغېزه ولري. رضا پهلوي خپله هیله داسې اظهاروي چې لوی قدرتونه به په ایران او عراق کښې د ختیځې اروپا د انقلاب په شان که امکان ولري او د منلو وړ وي و منځته راولي. د انډیپنډنټ په ورځپاڼه کښې احمد رشید د پاکستاني کشمیر د شمال لویدیځ مظفر آباد د کیل څخه راپور ورکوي چې پاکستاني او هندي ځواکونو د تېرو 6 اونیو راهیسې پر یو پر بل باندې د توپونو ډزې کوي. پاکستاني مامورانو د جګړې دا حال یو درون اخوډاب بیان کړی دی. هندیان ادعا کوي چې کیل د کشمیري جنګیالیانو چې پاکستان کښې تمرین او اسلحه ورکول کېږي د راوستلو یو اصلي لار ده. اسلام آباد دا تورونه راتوي، خو احمد رشید په خپل راپور کښې لیکي چې دوی د پاکستان د کشمیر د مهاجرو په کمپونو کښې په زرګونو کشمیري جنګیالي ځوانان لیدلي دي. یو پاکستاني لوړ رتبه مامور وویل چې راتلونکې 6 اونۍ به ډېرې ترنګلې اونۍ وي. احمد رشید دا مشاهده کړې ده چې د خلیج د بحران په اساس دواړو خواو پر خپلو سرحدي ځواکونو باندې تر 80% پورې پټرول کم کړی دی. په اخر کښې دی زیاتوي چې دا کار به په نیمه وچه کښې د سولې د راوستلو سبب سي. دا برټانیې ورځپاڼو ته کتنه او اوس هم د پروګرام وروستنۍ ټاپې. صدر ګورباچوف د شوروي اتحاد پارلمان ته هغه طرحه وړاندې کړې چې له مودو یې انتظار کېده. دا طرحه به د شوروي اتحاد د اقتصاد بڼه ورواړوي. طرحې د بنسټیزو او راډیکالو بدلونونو د هغه پلان نه ډېر څه اخیستي چې د شوروي اتحاد تر ټولو لوی جمهوریت یعنې د روسیې فدراسیون لا د مخه خپل کړی و. ټیم ویول په دې هکله له مسکو څخه داسې ریپورټ راکوي. که د ښاغلي ګورباچوف د پلان ټوله وړاندیزونه په پوره ډول سره عملي سي، نو به ډېر ژر د شوروي د 80 کلن سیسټم څخه څه پاتې نه سي. دې پلان د راډیکالو اقتصادي پوهانو ټوله استدلالونه چې په تدریجي ډول سره د مرکز لخوا د بیې د کنټرول پوشي کول او د کوچنیو سوداګریو خرڅول شامل دي منلي دي. همدا ډول مرکزي بانک، اکثره وزارتونه او نورې مرکزي د طرحې کولو اجنسۍ به د منځه ولاړې سي. د دې پر ځای به یو مرکزي ریزرو بانک او یو د اقتصادي کنټرول کمیټه به د ټولو جمهوریتونو په نمایندګۍ تشکیله سي. خو په عین وخت کښې ښاغلي ګورباچوف د راډیکل پلان هغه ټکي چې د شوروي اتحاد سیاسي ماتوالی ګړندی کوي رد کړي دي.
د وسلوالو قواو د مصرف د 9 څخه تر 20% پورې کموالی او د روسیې د پلان لخوا د KGB د غوښتنې ذکر ونه کړ. خو ده دا وړاندیز هم وکړ چې باید ټوله سوداګري د ماسکو د فدرالي حکومت او همدارنګه خپلو جمهوریتونو ته مالیات ورکړي. ده دا نظر رد کړ چې شوروي اتحاد د اروپا د ټولنې په شان چې مختلفو هېوادونه په یوه اتحادیه کښې شامل دي بدل سي. داسې نه ښکاري چې د جمهور رئیس دا پلان دې د ازادي غوښتونکي جمهوریتونو لکه روسیه، جورجستان، مالدیویه او اوکراین لخوا ومنل سي چې د بالتیک جمهوریتونه اوس لا خپل ځانونه جلا دولتونه حسابي. که اوس په دې پلان باندې سیاسي نظرونه سره جوړ دي، خو رقیب جمهوریتونه به وروسته په دې باب خپل عکس العمل ښکاره کړي. دا پلان د بیې د ازادولو پورې اړه لري. په داسې حال کې د خلکو پر عایداتو او پلور کولو باندې د انفلاسیون د مخنیوي لپاره سخت کنټرول لګېدلی دی. حتما به دا کار مفلسي، بېکاري او د ډېرو عادي خلکو د ژوند سویه ټیټه کړي. محترم اوریدونکو، د ټیم ویول د دې رپورټ په اورولو سره د نړۍ د وخت پروګرام هم پای ته ورسید. نو اوس ورونه او خویندې په ګډه واورئ د خویندو ورځنی پروګرام میرمن. محترم اوریدونکو، په میرمن پروګرام کې ستاسو هرکلی کوو. نن لیلا خور خو را سره نشته، ولې ډاډه اوسئ پروګرام کې ځینې نورې میرمنې برخه اخلي. مثلا رنګیز شاه د چترالي وړینو جامو د جوړولو یو نندارتون ته تللې وه. د هغې راپورټ به درته وړاندې کړي. زموږ یوه خور نازنین د پېښور نه برطانیې ته د انګریزۍ ژبې د معلمانو یو کورس ته راغلې وه. د هغې خبرې ترې اورېدای شئ او د افغانانو د حرکت اسلامي مشر شیخ محمد آصف محسني څو خبرې هم د نن په پروګرام کې شامل دي. خو اول د خلیج په اوسني حالاتو کې د هغو مهاجرو حال چې د عراق د لارې کویت نه راوتلي دي او د اردن په خاوره کیمپونو کې په دې انتظار دي چې خپلو ملکونو ته بیرته لاړ شي. د دې مهاجرو د خوراک، څښاک او د صحت دپاره د نړۍ بېلابېلې ادارې فعالې دي، ولې د اردن د پاچا حسین ملکه نورالحسین پخپله هم لګیا دی د دوی د ښېګڼې د کارونو څارنه کوي. ملکه نورالحسین پخپله د کیمپونو کې ګرځي او د مهاجرو د احوال نه ځان خبروي. په مهاجرو کې ډېرو خلکو ته دا معلومه هم نه چې په ساده لباس کې دا ښځه څوک ده. خو کله چې وویني د ټلویزیون کیمرې او د نړیوالو ادارو ماموران د سره ګرځي، نو پوه شي چې دا هم د دوی د ستونزو په باب تک سور نر ته راوتلې ده. ملکه نور کله چې خلکو سره خبرې کوي، نو دوی ته تسلي ورکوي چې ډېر ژر به خپلو کورونو ته لاړ شي او دا چې لږ صبر نه به کار اخلي. دا د مرستې د ادارو مامورانو سره په تماس کې او د هر یو پروګرام د سمدستي عملي کولو غږ ورته کوي. د ملکه نور پلار نجیب حلبي چې د لبنان اوسېدونکی و، د امریکې د فضایي کمپنۍ په نام مشر و او همدغه وجه وه چې د هغه لور هم د الوتکو سره شوق پیدا شو. ملکه نور په خپله الوتکه چلولی شي او هغې ته د الوتکو د تګ راتګ سیسټم ټول معلومه دی. دغه وجه ده چې د مهاجرو د خپلو ملکونو ته د تللو دپاره زیات نه زیات الوتکو د په کار راوستلو په باب هغه پوره معلومات لري. تر څو چې تاسو دا پروګرام اورئ، نو ګمان دی چې په زرګونو نور مهاجر به د اردن نه خپلو ملکونو ته رسېدلي. نو اوس راځئ چې د رنګیز شاه خبرو ته غوږ شو. ګرانو اورېدونکو، تېرو ویشتو ورځو کې ما ته صفیې ته د لندن اسماعیلي مرکز لخوا یوه بلنه رالېږل شوې وه، چېرته چې موږ د چترال د ښځو د مهارت مظاهره وکتله چې هغوی د ګډانو د وړانو د وړی تار او د هغې تار نه څنګه وړینه کپړه یا ټوکر جوړول. موږ چې د اسماعیلي مرکز نندارتون ته دننه شو، نو زموږ دواړو د خولو نه تقریبا په یو وخت دا خبره وته چې داسې محسوسېږي موږ د چترال په یو کلي کې چېرته د چا کور ته ننوتي یو، ولې چې کوم ځای کې دا ښځې ناستې وې، د هغې ځای ماحول یې د کور په رنګې جوړ کړی و چې یو خوا ته د وړی پنډونه پراته وو، لکه چې لږ وخت مخکې به چا د ګډانو نه لرې کړي وي او هغلته کې به یې ایښي وي. په ځمکې باندې د لاس جوړ شوی یو رنګارنګ غالی غوړېدلې وه او دغې غالی د پاسه دوه ښځې ناستې وې او په کډای باندې د وړی تار یې جوړولو. د ګډانو نه چې وړی ترلاسه شي، نو هغه وخت پکې خیرې نه علاوه نور هم داسې شیان ورګډ شوي چې لرې کول یې ضروري وي، ولې چې د وړی تار د جوړولو وخت چې راشي، نو پکار ده چې تار سوچه او مضبوط وي.
په لومړي سر کې وړای پاکولو لپاره د اخیرنه وړای یا د پوستکي نري تار چې کوم د یو لیندۍ په شکل کې وي د لاس سره رو قرار د دغې پوستکي تار تېروي نو وړای جدا جدا سپک او بیل بیل شي. بیا د وړای د یو غاړې نه په کډای کې اچول کیږي او د کډای یو پایه په تاوولو باندې د کډای بلې غاړې نه د وړای یو نری تار ترلاسه شي. دا تار چې راغون شي نو د کور مېرمنې دا تار د کور سړولو ورکړي. هغې بیا دغه تار نه سوچه وړین ټوکر یا کپړه جوړوي. موږ دا هم وکتل چې دا ښځې چې چېرته ناستې وي د هغوی نه چار چاپېره په دیوالونو باندې د چترالیانو د لاس جوړ د وړین ټوکر جامې یا کالي هم ژوند و. په دې جامو کې د سړو غټې غټې چوغې هم وې چې کوم به اکثر د نسواري رنګ و او د پاسه به په تیز نسواري رنګ کې کشیده شوې وه. همداراز د ښځو هم چوغې او جاکټونه ایښودل شوي وو. څه په سپین رنګ کې وو، کومې له پاسه سپینه کشیده به د سپینو زرو په شان ځلېده او څه سپین د پاسه په رنګارنګ تارونو نه علاوه په سرو زرو تار کې هم کشیده شوې وه. موږ ته دا هم معلومه شوه چې دا چوغې کله د پاکستان د ښارونو په دوکانونو کې چې خرڅولو لپاره ایښودل کېږي نو دا جامې یا کالي صرف شتمن خلک اغوستی شي، ولې چې د یو جاکټ یا چوغې قیمت خواوشا 600 روپۍ یا کالدارې جوړېږي. موږ د چترالیو ښځو نه د کډای نه د کار اخیستلو په باب پوښتنه وکړه. په خوا کې یو غټ ماشین ایښودل شوی و چې موږ تحقیق وکړو نو موږ دور جوړ شوی د یو نوي طرز کډای ده. حالانکې په کتلو کې خو پخوا د زمانې کډای مې ته زیاته ښکلې ښکارېده، خو د نوي کډای یوه دا فایده وه چې په یو وخت 2 ښځې پې کار کولی شي. بل دا چې ښځې اوچت په 2 څوکو باندې یو بل ته مخامخ ناستې وې او د اوچت کېناستو یوه فایده خو دا ده چې په ملا او په سر کې درد هم نه کېږي چې کوم په پخوانو کډو باندې به کېدو. خو له ټولو نه خوندوره خبره دا ده چې کار سره سره مېرمنې په خپلو کې خبرې هم کولی شي. کوم چې ګرانو اورېدونکو تاسو ته خو معلومه ده چې د ښځو زوړ عادت دی. رنګیز وویل چې خبرې کول د ښځو زوړ عادت دی، خو دا عادت یوازې د ښځو نه دی بلکې سړي هم چې وخت راشي ښه غږېږي. هغه د خوشحال خان خبره سترګې چې پیدا دی خو دیدار لره که نه، نو زه پکې ووایم ژبه چې پیدا ده خو گفتار لره که نه. د افغانستان په راتلونکي حکومت کې ښځو ته به دا موقع ورکول کېږي چې دوی د خپلو حقوقو دپاره وغږېږي یا رای ورکړي. همدغه پوښتنه موږ د افغانستان د حرکت اسلامي مشر شیخ محمد آصف محسني نه وکړه. هغه وویل ما یو کتاب لیکلی دی د تصویر از حکومت اسلامی افغانستان په نام. هلته یو فصل د ښځو حقوق دی. زما په خیال چې د اسلام د اصولو سره سم د ښځې دپاره هېڅ ممانعت نشته چې دی انتخاب کړي او انتخاب وسي. ښځې کولی شي چې د اسلامي په حکومت کې رئیس سي، وزیر سي، د حزب رهبر سي، تجارت وکړي. زما په خیال کې فقط 2 منصب ښځې ته نه رسېږي، نور ټوله مناسب رسېږي. یعنې چې د وطن او د ملت رهبري هغه نه رسېږي، باید چې دغه وي، نارینه وي. یا یو قاضي نسي کولی، قضاوت نسي کولی. دا 2 نور که وزیر سي، که رئیس سي، هر کار سیاسي، اجتماعي، اقتصادي، هر کار چې وي د اسلام په دین کې د ښځې دپاره هېڅ ممانعت نشته. دا د حرکت اسلامي مشر شیخ محمد آصف محسني چې د BBC په سټوډیو کې موږ ورسره مرکه کړې وه. تېره اونۍ زموږ سټوډیو ته یوه بله مېلمنه هم راغلې وه. دوی خپل ځان داسې معرفي کو. زما نوم نازنین شاه دی او زه پاکستان پېښور نه راغلیم او زه برطانیې ته د یو کورس په سلسله کې راغلی یم چې هغه ماشومانو ته به انګریزي ژبه څنګه ښودل کېږي. ښه نو تاسو انګریزۍ ژبه ماشومانو ته ښایي په پېښور کې؟ وړو ماشومانو ته ښایي؟ وړو ماشومانو ته. یعنې څومره عمر یې وي؟ تقریبا 12 کاله پورې. ښه نو هسې زموږ ماشومان خو انګریزۍ ژبې سره بلد نه وي که نه، او بله دا چې زموږ په کلاسونو یا صنفونو کې ډېر زیات ماشومان یي. نو ستاسو څه خیال دی چې دا
دا کورس چې تاسو کړی دی نو څه کول پکار دي ژبه څنګه زده کېږي؟ ژبه په مختلف طریقو سره زده کېږي. ضروري نه ده چې هغه مونږ یو ماشوم کتاب وایي نو کتاب نه به زده کوي. دا رسالې دي، اخبار دی، ریډیو، ټي وي، خپل اخوا دېخوا ماحول که څوک وایي انګریزي نو هغې ژبې ته دې چې خیال شي نو په دې طریقه چې دې ماشوم انګریزي ژبه زده کولی شي. مقصد دا دی چې په کومه طریقه یو ماشوم خپله مورنۍ ژبه زده کوي همدغسې بله ژبه هم زده کولی شي که هغه او ماحول ډېره اسانه ګڼي هغه ژبه. ښه نو هسې په دې کورس کې تاسو ته څه ښودل شوي دي؟ کورس کې موږ ته داسې ماشوم ته یو داسې ماحول جوړول دی چې هغې کې هغه د انګریزي ژبې نه ونه یېرېږي بلکې ډېر ښه طریقې سره هغه زده کړي. مختلف که تصویرونه ورته وښیو یا ورته داسې څه وړې وړې سندرې جوړې کړو. سندرې سندرې مکتب کې ډېر عجیبه نه ښکاري؟ نه بالکل نه، دا خو فلمي سندرې نه، دا د دې مطلب نه دی. دا واړه واړه سندرې کوم کې هغې ته روزمره شیزونه چې دي هغه زده کړي ترې نه او خپل چې څه شیز ورته ښول غواړو هغه ورته په هغه سندرو کې جوړ کړو. ښه نو مطلب انګریزۍ کې هم داسې سندرې شته؟ بالکل انګریزي کې داسې سندرې بالکل. ځکه ما ته یاد دي چې یو ځل زه کلي ته لاړم نو واړه په کوڅه کې لګیا و داسې غږېدل وایي نری نری باران دی بابا مې را روان دی کټلانې پیشو دا پیشو ته وایه پیشې بابا ستړی مه شي. بالکل دا ښکارنګ انګلیش کې واړه واړه نظمونه دي کوم کې چې مونږ ښیو چې ستړي مه شي به څنګه وایي دا به دغه څنګه کوئ لیو ته به څنګه دغه کوئ او لکه روزمره خبرې چې کومې دي عام ژوند کې کوم خبرې نه ته مونږ په داسې سندرو کې وښیو نو زر یې زده کړي او ورته څه ګران هم پېښه نه سندرې چې دي نو دا خو ماشوم دې نه ډېر زیات خوند اخلي او چې کوم شي نه هغې خوند اخلي نو ماشوم هغه زر یې زده کړي. دا وه نازنین شاه او د دې د وینا تر مخه سندرې د ژبې په زده کړه کې مهم رول لري. راځئ چې زه درته د پښتو یوه سندره وګورو چې تاسو ته څومره پښتو زده کولی شئ. यहाँ लंदन की घड़ियों में दिन के 4:15 बज रहे हैं। BBC लंदन की उर्दू नशियात सुनने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज है। नशियात की इस दूसरी मजलिस में हज़ मामूल पहले खबरें होंगी, फिर सरवीन और आखिर में बच्चों का पसंदीदा प्रोग्राम शाहीन क्लब पेश किया जाएगा। ये प्रोग्राम शॉर्ट वेव में 31, 41 और 49 मीटर बैंड्स में और मीडियम वेव में 212 मीटर या 1413 किलोहर्ट्ज़ पर नशर किए जा रहे हैं। तो लीजिए पहले यावर अब्बास से उर्दू में आलमी खबरें सुनिए। इस बुलेटिन की खास बात खबरों की सुर्खियां। फ्रांस का कहना है कि खलीज में कसीर कौमी फौज में अपनी शिरकत बढ़ाने के लिए फ्रांस 4000 सिपाही सऊदी अरब भेजेगा। अमेरिका के वजीर खारिजा मिस्टर जेम्स बेकर मशरक़ी वस्ता और यूरोप के अपने 10 रोज के दौरे के अख्तिताम पर अब मगरबी जर्मनी में हैं। खलीज के इलाके में बैनुल-अक़वामी फौजों की मौजूदगी की मुखालिफत करने वाले अरब मुल्कों ने उर्दन में एक 6 रोज़ा कॉन्फ्रेंस शुरू की है ताकि बहरान का कोई अरब हल तलाश किया जा सके। जनूबी अफ्रीका में पुलिस ने स्याह बस्तियों में तशद्दुद को रोकने की गरज से नए इक़दाम का ऐलान किया है। लीजिए अब आप तफसील से खबर सुनिए। फ्रांस का कहना है कि खलीज में कसीर कौमी फौज में अपनी शिरकत बढ़ाने के लिए फ्रांस 4000 सिपाही सऊदी अरब भेजेगा। ये इक़दाम कुवैत में फ्रांसीसी सिफारत खाने पर कल के हमले के जवाब में किया जा रहा है। सदर मित्रा ने कहा कि फ्रांस हेलीकॉप्टर और मजीद हवाई जहाज भी भेजेगा। दूसरे इक़दाम में उन्होंने कहा कि फ्रांस से इराक़ी मिलिट्री अटैशी को मुल्क बदल किया जा रहा है।
باقی تمام عراقی سفارتکاروں کو پیرس میں محدود رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ فرانس اقوام متحدہ سے کہے گا کہ وہ عراق کی موجودہ بری اور بحری ناکہ بندی میں توسیع کر کے ہوائی ناکہ بندی بھی عائد کر دے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مسٹر جیمز بیکر مشرق وسطیٰ اور یورپ کے اپنے 10 روز کے دورے کے اختتام پر اب مغربی جرمنی میں ہیں۔ چانسلر کول اور وزیر خارجہ مسٹر گینچ سے اپنی گفتگو کے دوران توقع ہے کہ وہ کہیں گے کہ جرمنی کویت سے عراق کے انخلاء کے لیے بین الاقوامی کوشش میں مزید حصہ لے۔ مسٹر بیکر اٹلی سے ہو کر آئے ہیں، جہاں انہوں نے اٹلی کے خلیج کو مزید ہوائی جہاز بھیجنے کے فیصلے پر امریکی شکریہ کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس قسم کے اقدام سے عراقی جارحیت کو لڑنے کے لیے بین الاقوامی عزم کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ خلیج کے علاقے میں بین الاقوامی فوجوں کی موجودگی کی مخالفت کرنے والے عرب ملکوں نے اردن میں ایک سہروزہ کانفرنس شروع کی ہے تاکہ بحران کا کوئی عرب حل تلاش کیا جا سکے۔ 9 عرب ملکوں کے مندوبین میں سیاسی پارٹیوں اور ٹریڈ یونینوں کے لیڈر اور تنظیم